ګرانو کتونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن ورځ یو نوی ټاپک سره راځو او هغه دی مدیریت یا منیجمنت. ډیری خلکو دا لغات اوریدلی لیکن په معنا او مفهوم باندې نه پوهیږي. نو موږ راځو او د مدیریت په اهمیت غږیږو چې مدیریت څه شی دی، ولې مهم دی او اداره باید څنګه مدیریت کو. د دې ټولو پوښتنو لپاره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. مدیریت کلمه چې کوم ده، دا د دوو لغاتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی منیجمنت چې یو منیج دی د سمبالول او تنظیمولو په معنا ده، او دوهم یې مین دی یعنی خلق، چې د دې معنا دا ده چې د سمبالښت او تنظیمول به د خلکو په واسطه باندې ترسره کیږي. مدیریت ډېر تعریفونه لري چې دلته به پرې بحث وکړو. مدیریت په لنډ وخت او کم لګښت سره ټاکلو موخو ته د رسېدو په خاطر د ټولو سرچینو یعنی انساني، مادي، فزیکي د دویو څخه عظیمي استفاده کول تر څو د ادارې هدف ترلاسه شي، دې ته مدیریت ویل کیږي. یا په بله معنا مدیریت داسې یوه پروسه ده چې موږ په هغې کې پلان جوړوو، منظموالی راولو، لارښوونه کوو او کنټرول کوو. د څه لپاره؟ د دې دپاره چې د ادارې مختلفې سرچینې موږ استعمال کو او د ادارې هدف ته ځان ورسوو. دې ته چې ویل کېږي؟ مدیریت. اوس راځو او په دې ځان پوهوو چې اداره یا ارګنایزیشن ولې مدیریت کوي. ادارې په دوه قسمه دي، چې یوې شخصي خصوصي ادارې دي او بلې دولتي ادارې دي. موږ او تاسو په دې پوهیږو چې دولتي ادارې د خلکو د بهبود دپاره څه کوي؟ کار کوي. او خصوصي ادارې یا شخصي ادارې چې کوم دي، دا د دې سره سره چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، ټولنې ته خدمات وړاندې کړي، خپله ګټه په نظر کې نیسي، خپل مفاد په نظر کې نیسي. هغه ادارې چې مدیریت یا منیجمنت یې ښه وي، هغوی کولی شي چې ټولنې ته ښه خدمات وړاندې کړي، او هغه خصوصي ادارې چې مدیریت یا منیجمنت یې ښه وي، هغوی د ښه خدماتو د وړاندې کولو ترڅنګ ښه مفاد هم ترلاسه کولی شي. د دې دپاره چې د منیجمنت کلمه یا د مدیریت کلمه مو تل په ذهن کې پاتې شي، تاسو ته زه یو لغات درښیمه چې هغه لغات په یادولو سره به تاسو د منیجمنت په معنا او مفهوم پوهیږئ، چې هغه لغات دی پولکا. لکه څنګه چې مخکې موږ تعریف کې وویله چې منیجمنت کې دغه څلور شیان ډېر مهم دي. پی معنا پلانینګ، او معنا ارګنایزینګ، ال معنا لیډینګ، سی معنا کنټرولینګ او ای معنا اچیومنت. دا چې کوم دی دا ډېر مهم دی. دا اچیومنت معنا چې په دغه څلورو شیانو ترسره کولو سره به موږ هغه هدف چې کوو بشپړوو، هغه به پوره کوو، هغه به لاسته راوړو. نو د منیجمنت د معنی د په ذهن کې د کېنول دپاره د پولکا لغات تاسو یاد لرئ، نو همیشه به تاسو د منیجمنت په معنا او مفهوم کې ستونزه نه لرئ، او ستونزه به مو د دې لغات په رایادولو سره له منځه ځي.